دا حقیقت دی. نو بنیادی خبره ده چې دا حالات مترادف دي. خو نه، ناامیدي کفر دی، ګناه. نن چې موږ په کوم محفل کې ناست شو، که زه به دا ووایم چې په دې محفل کې نن زموږ ډېر شاعران وروڼه، په پښتو مین وروڼه چې هغوی یو کوشش کوي، لګیا کتابونه چاپ کوي، خلکو ته خپل پیغام رسوي د یووالي، د اتفاق، د اتحاد، د خپلو حقوقو دپاره د کوششونو په خپل حق باندې د خپل اختیار. نو دا هم یو خوشحاله خبره ده. څوک کېږي که نه، څوک خوږی که نن دا هم د ویله بیا به څوک. نو زه دغه شاعرانو ملګرو ته، دې لیکوالو ملګرو ته د زړه د کومې مبارکي ورکوم چې کم از کم که نو سنې هغه په مړو ویرو کې هغه سر په سر کې خوشته کوي. زموږ سره مجبورۍ هم راکېږي د وسایلو کمې. ډېرې داسې حالات دي، واقعات دي چې هغه موږ ته د دې خبرو اجازت هم نه راکوي. دا هم یو خبره ده. خو بهرحال د بابا به یوه ناره چې لا به یو کېږو او ګلې ورشي، دا یو خبره حتمي خبره ده. په دې کې دویمه خبره نه شاملېږي. څوک چې د هر نظریې، د هر پارټۍ، د هر جنډې خاوند دی، خو مقصد زمونږ د ټولو مشترکه یو دی او هغه د قوم اتفاق او اتحاد دی. او که چېرې نن دا به اتفاق او اتحاد دی، نو شاید موږ چې دا 1900 کیلومتره لرې خپلې حجرې هم پرې ایښي دي، خپل جوماتونه هم پرې ایښي دي، خپل کلي هم پرې ایښي دي، خپل د جنت غونته کې ښایسته وطن هم پرې ایښی دی، صرف د مجبورۍ د لاسه، صرف د خېټې د لاسه. که دا د دې په نیمه په څلورمه حصه هم موږ ته دا موافقې هلته کې میلاوېدی، نو شاید چې چا خپل کور کلی دی پرېښی. خو بهرحال زه به دا خپلې ماتې غوړې خبرې په دې یو شعر باندې، دا شعر زه اکثر وایم. یو شاعر وایي زه د تاریخ سره جوړه روان یم، زه د تاریخ سره جوړه روان یم، خلک غولول زما مطلب کې نشته، او چې د پانسۍ تختې ته وخېږمه نو سټ ګرول زما عادت کې نشته. ډېر ډېر دا زمونږ نننۍ غونډې ګران مشر مېلمه اورنګزېب بنري صاحب تاسو ته یې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. ګل صاحب زما په علم کې اضافه وکړه چې د کراچۍ نه یو کتاب چاپ دی د اردو، صبح کاذب په نوم باندې. په هغې کې دا ذکر شوی دی چې پښتو ژبه چې دا نیمګړې ژبه ده، خپل ټکي پوره نه لري، چونکې دا خلکو ته پته نشته، هغو زموږ سره ناست نه دي، هغو زموږ ژبه لوستې نه ده. زموږ ژبه په خپلو ټکو، په تورو، په هر څیز باندې پوره ده. او که دا خلکو ته څه اعتراض وي، هغه د راشي زموږ سره کښېني چې موږ یې پوه کړو. بیا اوس زه د محفل د خوږېدو لپاره د صدر صاحب د خبرو نه مخکې بخشیر انقلابي صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او په ترنم کې خپل کلام وکړي. بخشیر انقلابي صاحب. ګرانه مشره، ملګرو، زموږ له مشرې نشهد وروسته دی، دا مشران ناست دي، ملګرو ما خو ته ډېر انکار خو ډېر پرېښود. غزل زه درته پېښ کړم. اول یو شعر دی چې پکې ستا د پښتنو سترګو پښتو ماتېږي، چې پکې ستا د پښتنو سترګو پښتو ماتېږي، نو ماته دې نه شي که مې تنده د مودو ماتېږي. او دا درته کومو تنګ نظرو داسې غوږ کې ووایي چې په ستم به حوصلې د لیونو